الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د انسان چې کله پیدا کړی دی د دې انسان لپاره الله رب العزت د رهنمایي لپاره دنیا ته پیغمبران را لېږلي. بالاتفاق د دې خبرې نه هیڅوک انکار نشي کولی چې هر یو انسان به مري. په دې ټول انسانیت په دې باندې اتفاق دی. پس د مرګه ځینې خلق خبرې مني او ځینې خلق خبرې نه مني. ځینې خلق د مرګ انکار کوي، ځینې خلق د قبر انکار کوي، ځینې خلق د محشر انکار کوي، ځینې خلق د الله ته مخامخ ورېدو انکار کوي، ځینې خلق د الله رب العزت د ذات انکار کوي. په دنیا کې به تا ته هر قسم انسانان ملاو شي او د هر انسان عجیبه عجیبه دعوه وي. مسلمانان دي، د مسلمانانو ټولو یو شان عقیده به نه وي. ځینې کسانو په یو رنګ عقیده بل ورته زه د عقاید په باب ته نه ځم. خبرې او د خبرې مقصد او لباب دا دی چې الله رب العزت انسان ته وخت ورکړی دی. هغه وخت همیشه دپاره نه دی چې دی په دنیا کې همیشه پاتې کېږي. دا ژوند د انسان دپاره لازوال ژوند نه دی. پس د مرګ ژوند لازوال دی. مرګ حق دی. په دې مرګ چې حق دی په دې باندې د ټول انسانیت په اتفاق دی. که هغه زاینسټ دي، که هغه کرسچن دي، که په کرسچن کې کیتولیک دي، که ارتوډکس دي، که هر یو دي، که بودیشت دي، که دغه رنګ دي هندوان دي، سیکان دي، چې په نوم انسان دی د مرګ نه انکار نه کوي. هغه لاتینی مذهب والی که هر مذهب والا دی خو چې په نوم انسان دی نو د مرګ نه انکار نه کوي چې یو ورځ به مرم. چې کله انسان ته پته ولګي چې مرم، بیا عاقل او هوښیار سړی انسان په دې کې هغه انسان دی چې د دې مرګ نه پس د ژوند تحقیق وکړي. د دنیا وړوکې نه وړوکې څیز پسې موږ ګرځو تحقیق یې راولګیا که نه، چې دا په څنګه په وجود کې راغی، دا خبره څنګه وشوه، دا کار څنګه وشو، دا په څنګه وجود کې راغی. د دنیا هر یو څیز تحقیق کوو، د هغې پسې منظر ته ګورو، هغې تاریخ پسې ګرځو. خو چېرته دا نه دي سرچ کړي چې پس د مرګه به د انسان ژوند څنګه وي. ځکه غیر مذهبه چې دی اکټیو شوي دي چې مسلمانان له لاس کې
د فتنې او د بحایي سیس شی او پلاس کې ورکړی دی او بس ټول بس بېغمه دي او چې بس مسلمان مملک کړي دي مسلمان څه کول شي خو مړ مار دی که په دې مخې اړو او که په دې مخې اړو حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي دا ګوره حدیث مرفوعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منقول دی چې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی دي چې په آخري زمانہ کې با بیت الله شریف ته بسلور قسم خلق دي سورہ سلور قسم خلق لومبه هغه انسان حج عمره ته په دې نیت باندې چې د چکر لاړ شي چکر پکې ولګي سیاحت لاړ شي انجوای لاړ شي دیم هغه کسب دي چې روزګار د پاره دي روزګار د پاره چې ته پیسې پکې وګټم دولت پکې وګټم دریم هغه انسان وزي چې زه حج عمره دې د پاره وکم حدیث شریف کې راځي چې دې خلکو ته خو چې خلک وایي چې حجي سے افراغ او بکلی کې کانسپټ هم د خلکو دا دی حج ته لاړ شي چې واپس راشي او یو ډولۍ گاډۍ ولا تیار کړی ایرپورټ نه لکه څه چل لې یره حج نه روان عمرې نه روان دي سیری دی ورته چوری خیرات او ټول پروګرام دی ورته شروع کړی حالانکه په دین اسلام کې د دې هیڅ وجود نشته تاسو مستلار شي او موږ نو واپس دي جمعې د موږ نو واپس دي نو څه په سیری اته څو ګلګاډه ډولۍ تیارې ولا بالکل نه تیار نو چې څنګه دا عبادت ته هغه سي عام عبادت ته ځنه خبره د خلکو په عوامو په ذهن کې کینی او ځنه نه کینی عوام خو دې ته ګوري چې کوم ځای کې غوړه زیړی او چې تا وته کوم ځای کې خبره اسانه کړه وایي او دا بل حق خبره کوي کنه او کله خالص دین او شریعت ته وته بیان کړي مړه تا کله څنګه انسان دی دې په خپل خو مسلې بیان او ما هغه خبره کړي چې دا دین د مولا د قرآن نه راغلی چې صد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په قرآن کې نازل دي او څه حدیث کې مروي دي ټول به منه عن مکه بیانوم او مکه خبرې وکړو او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی چې د اخیرنی زمانه قرا به داسې قراوی چې کله صفا مروه ته لږ ان الصفا والمروه آیات فزایبا انما یامر مساجد الله یا الحج اشهر معلومات اغذبی صفا مروه کې رواني د حج آیت نبوي فکانه چې ان الصفا والمروه من شعائر الله او الله دې معفو کې نن سبا زموږ د شاعران او زموږ د افغانان کوم څه درډمان او چې ته جوټه خړلې را هر شي سره به ټنګ ټکور لګوري او بس لګیا به ځان سره غونېږي را غونېږي ملک به په مخه وس زموږ کلچر ټوټل تباہ هم بدی کو تباہی په دغه باندې روان دي کده د تعلیم معیار یو پورې هم تباہ دي کده بچو سي ورته تربيت پورې هم تباہ دي کده دغه رنګي ایجوکیشن سیستم یې وګوري هغه هم تباہ دی کده رهن سین د خوراک سکات وته وګوري هم تباہ دی موږ خو څه پرېښو دی نه دي چېرته د سړیتوب شی خو مو پکې پرېښو دی نه کده خوراک سکات د څوک د فټرې مټرې کوله یا چپسونه میپسونه یا څه ورته د ټاکې نه دي چېرته د سړیتوب شی جوړ کړی ماشومان له ورکوي بالکل یې ورکوي خالص شی نه ورکوي تر دې پورې الله رب العزت انسان د عقل او سمجھ بوج ورکړی دی خو د دې انسان په سمجھ بوج کې نن پیسې پراته د دې انسان په عقل کې په سمجھ بوج کې دولت پروت دی دې انسان په سمجھ کې په دماغو کې ټول دولت پروت دی چې دولت زما د لپاره کامیابی ده يهودو چې رشتہ ورکوله رشتہ يهود او د سړي مال ته کته چې سره مال او دولت ته مشرکین مکه چې وکړه رشتہ ورکوله یا رشتہ وکوله او په دې داسې ځای کې چې اول خو باغی خلوړه دفن کولی وی بنا کای کا دوکا بچتا پته وته ولګي چې تل کې یو جنې دا یا داسې رشتہ دا تاسو به کوم چې مال وسره رشتہ وکړه چې مال به وسره رشتہ وکوله مال دولت وسره ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي سأتي على امتي زمان زما په امت به یو داسې زمانه راشي چې فتنې په بدل کې ډېرې زیاتې شي حتی به سیوا اغیار په بدل باندې لوبې ټوکې کوي ما غرض په درس کې ویلي
چې د مسلمان د پاره د ټولو نه غټه فتنه دا چې په عوامو کې د علماو نفرت خور په برطانیه کې چې اسلام خور شوی دی هغه په دې بنیاد خور شوی دی چې د هغه ځای هغه په د عوامو په زړونو کې ورته نفرت زاینسټ ورته واچو او هغه ځای کې عیسایت نه خلک متنفر شو هغوی دا ګمان کولو چې دا خلک به زاینسټ یهودیت په موږ سره یو ځای اختیار کړي هغوی ته الله رب العزت د اسلام هدایت ورکړ ټول مسلمانان شو هغه چرچونه په جومات مسلمانانو خور شو په جوماتونو کې بدل شو مسلمانی هلته کې مسلمان ډېر په تیزۍ سره روان دي ترقي کوي او مسلمانان سي ورته هلته کې ډېر خلک اسلام راوړي خبره په دې بنیاد کوم چې انسان هلته کې د یو مذهب د وجې په عوامو کې چې نفرت خور کو د خپلو پیشوانه نفرت خور کو نو خلکو دین پرېښود او بل طرف ته روان نن سبا زما ستا په پاکستان کې دا حال دی چې د عوامو په زړونو کې د علماو نفرت او وایي به درته څه چې دین او اسلام د سوره علماو نقصان رسولی دوره هېچا نه دی رسولی هم دا وایي او که دا تپوس دی وکړي چې په غسل کې څو فرض دي په اودس کې څو فرض دي بالکل به نه ورځي جنازه کې څو فرض دي بالکل به نه ورځي اعتراض دپاره ټک دپاره تنقید دپاره به په ایک نمبر دوستانو عزیزان عرض نه دا کولو داسې وخت تر پاتې شوي چې زمونږ فیملی کم کلچر دی هغه ورځ په ورځ تباه کېږي وایي دوستان کې خو لاړ تباه شو ختم شو زنانه راپاسي خاوند له طلاق ورکوي او دا دور په تاسو باندې را روان دی چې کوم فلم انډسټري کې تا باندې کوم محنت ستا په بچو باندې ستا په ینګ فرد جنریشن باندې ستا په ینګ ستر باندې چې کوم محنت روان دی ته سوچ هم نشي کولی ستاسو په هر څیز باندې نظر نه زموږ په نظر مونږ سټډي دی حد لا کړی دا چې هر یو سړی باندې د هر یو کس باندې زموږ نظر وي چې مونږ ته پته لګي ډرامې به درته راوباسي په دې حد هغه کې چې ستای نارینا زنانا هلکان جینکۍ ګوري ده ته وایي چې ته بچي ته وایي بچې ته ډرامو لې ګورې بچي به ته یې په دې کې خو سبق دی که نه داسې خلکو سره کېږي دا ډرامې دا ځکه جوړې شوي دي داسې کیسونه کېږي که نه چې کله مونږ کیسونه داسې کېږي نو وګوره د طلاق ریشو نن سبا د ټولو نه حتی سیوا د متقي د ډرامو د لاسه خراب اوس خو صبر وکړو فلم انډسټري خو نور هم ترقي وکړه ترقي داسې وکړه چې اوس درته داسې ډرامې راوباسي چې ستا د فیملی کلچر به مکمل تباه او برباد کړي د رور و خور تمیز به نه د تره او د وراره تمیز به نه د سخر او د انګور تمیز به نه چې په نوم انسان وي او چې په نوم زنانه وي او دغه رنګې د دې مذکر او مؤنث په منځ کې د سړي او د ښځې دغه تمیز وي بس چې دا ښځه ذات دی او دا سړی ذات چې څنګه د زناور ته د مور او د خور او دا فرق نه محسوسېږي داسې به دی انسان کې لکه شان زناور ته وګورئ قرآن کریم کې څه فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یهود او نصارا خو تا نه تر هغې پورې نه راضي کېږي تر څو پورې تا د هغوی دین نه اختیار کړي که مسلمان هر څومره ځان روشن خیاله کړي هغوی تا نه پرېږدي هغوی وایي چې دا مسلمان دی که مسلمان سره میلاویږي او ترقي کوي او د امن معاهده کوي د ټولو نه زیات تکلیف پکې منافقانو ته دی کفارو ته نه دی منافقان یو مسلم ملک بل مسلم سره اتحاد کوي د ټولو خلکو سره ورته مسلمانانو ورته خوشحالي وي او د منافق سړي و په خېټه کې درد که یو مسلمان بل مسلمان ته لاس ورکوي د مضبوطوالي د وجې چې د کفار خلاف دیوال ځان جوړ کړو مضبوط ودرېږو او واعتصموا بحبل الله مصداق جوړ شو ما ته به څه چل کوو مسلمان د مسلمان لښکرې راکوي تاسو ته پته شته په دې سپین باندې 900 کاله مسلمانانو حکومت کړی یو مسلمان بل مسلمان لښکرې والی دي او هغه حکومت نن سبا د کفارو لاس ته طارق بن زیاد تاریخ راوالی طارق بن زیاد چې کله سپین فتح کو نو راغی لومړی کشتۍ وسوځولې بیا د هغې نه پس سپین یې فتح کو چې د خلکو په دې زړونو کې دا نه پراته چې موږ به واپس لاړ شو بلکې څه چل یې وکړو کشتۍ یې وسوځولې چې بس تمه ختم واپس تلل نشته دا ځای فتح کول دي او دا ځای چې ورته
مسلمان حکمرانانو چې کله حکومتونه چلول هغه یو مثال قائم. مثال څنګه مثال؟ حضرت عمر رضی الله عنه حکومت د مدینه په لارو کوڅو کې بدرځیدو، خلکو حال احوال به معلومو، مخ په پټکی په دې دغه باندې تړلو چا په پیژندل، که مزدور به مرسته به وسره کوله، که بیمار به منډه تړله به وسره والا، تیمارداري به کوله، ورځې به رد فریاد او جړای کوله، او دا به وي که د دریای فرات په غاړه باندې سپې د تندې نه مړېږي عمر تا نه به تپوس کېږي. نن کافر ستا مونځ مني، ستا روژه مني، ستا زکات مني، ستا تبلیغ مني، ستا هر څه مني، خو ستا حکومت نه مني، ستا ملک نه مني. کافر دا نه غواړي چې ته دې ترقي وکړه. کافر تا ته وایي مونځ کوه، نفلونه وکړه، تهجد وکړه، هر څه وکړه، تا ته څه نه وایي. کافر تا هېڅ چرې د مونځ نه منې کوي، کافر تا هیڅ چری د روجې نه منې کوي. موږ لا سوچت کو یا الله امریکا تباہ کې، امریکا بخاوي تباہ شي. دلته کې مسلمان یو بل مسلمان نختی وي، یو مسلمان بل مسلمان ته فقیر پړه کې کینه دا بغض دی، حسد دی، او د دنیا جهان سي ورته دشمنی مت په یو بل ته پړولو کې ساتلي. دوستانو عزیزانو، زمونږ دعاګانې نه قبلېږي، منځونه کوو، الله ته فریادونه کوو، یو دعا نه قبلېږي. وجه څه ده؟ زړه کې مکینه پروته ده، بغض پروت دی، حسد پروت دی. حدیث شریف کې راځي چې کله هم د انسان بل انسان ته زړه کې د ستنې برابر کینه او حسد پروت وي، خدای پاک عمل نه کوي. دا خو مسلمه خبره ده چې زه ته رب ته ودرېږو، الله ته فریاد کوو، خو ټیک ته فریاد چې سقې د هغې اصول باندې به چلېږي، نو هله به د خدای فریاد مني. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. الله خو د چا په کوټه کې ناست نه دی، چا به هر استا خبره مني، ته چې کوم خپله مرضي کې من پسند دین باندې چلېږي او هر څه کې بس چلېږه، بس خبره ختم. خلکو په خپلې معاشرې باندې، په خپلو ځوانانو باندې، په خپلو هلکانو جلکو باندې کنټرول وکړئ. د دې فلمونو او دې ډرامو نه یې وساتئ، د دې خیالي دنیا نه یې وساتئ. یعنې یقین وکړئ را روان وخت باندې داسې را روان دی چې څنګه یورپ والا د مور پلار دپاره اولډ هوم تیار کړی، دقسې ستا دپاره به اولډ هوم جوړ کړي، هغه ځای ورته به دې ورته نه کېږي ځه بوډا بوډۍ دلته کې په ارام کښېنه، ته څه کې په ارام کښېنه، ته د اوسني دور نه څه خبرې. مور پلار زوی ډېر په ناز باندې، په پیار باندې، لاډ باندې، توده سړه لوږه تنده باندې بچی رالوی کړي، بچي له واده وکړي، که بچی د مور پلار دشمن شي. دې معاشره کې پرب یقین به زه ماسپوتن کله نه کله واک کوم، خو دا ټوله کلونه پېژني، ټول ځای مې پېژني. داسې کسان د په دې کلونه کې خیم چې پلاران او میندې راغلي به ته فریاد کوي چې د بچي نه تنګ. داسې کسان، داسې کورونه ته خیم، دا کورونه چې تاسو څومره وینئ، د خپلې بنګلې تاسو ته ښکاري، دا ټول روان دي، دا ټول برباد دي، دا ټول څه ورته کډرات دي. ګورئ دې خبرې ته تاسو سوچ وکئ. کورونه آبادیږي په رشتو باندې آبادیږي، کورونه آبادیږي په صله رحمۍ باندې آبادیږي، کورونه آبادیږي په عبادتونو باندې آبادیږي. دلته کې راشي استاد ما دکان کولاو کړی ختم کوم، ها ختم کې څه دپاره؟ یاره چې قرآن ختم کوم ماشومان راته راکنای. ښه خو یو خبره مې واوره، روزګار چې روانې حدیث شریف کې راځي وي الله رب العزت د هغې سړي ذمه داري هغسې چې کوم سړی د سهار د وخته روزګار شروع کوي. ماته خو تر 12 پورې ویده یو او سهار مو وسکو الله خیر، تر ماسپوتن ناوخته پورې به واک کوو، ګرځو به، او سهار خو بس خیر خیریت دی، سودم تشید دی، بس یاره جي کمزوري او خدای به دې وبخښي، به دې نه بخلی کېږي، به دې نه بخلی کېږي. خدای هېڅ چرې تا داسې نه بخښي تر څو پورې تا عبادت ته ځان ریډي کړي دي، تر څو پورې تا د ځان نه سستي نه ایستې. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د سستۍ نه پناه وکړي، اللهم اني اعوذ بک من العجز والکسل. کسل وایي سستیا ده. نن موږ پارمي چرګان جوړ دي، که د اودس چادا مو ته یاره جي بس اوبو نه به یېرېږي، او که چېرته واده لځي نو ګنټه خو به یې په تیارېدو لګي، شادي حال ته ځي ګنټې په انتظار کوي. او دلته کې چې راشي که نه امام خو چې 1-2 منټه بیان دی، بیا به داسې کړی ته ګوري، داسې ګوري، بل به په مخه اخستې. دا څه دي بھائی؟ من پسند دین باندې ما ته چلېږو، په دین کې چې کمې پستې نرمې خبرې دي، کمې نرم مسالې دي، بس هغه غونډو بس موږ خپلې مې پکه مسلمان و، بس ځان ته دا پکه مسلمان و. او که ده ته دا ووایي چې د دین دپاره دا قرباني ورکول دی، یاره چې موږ بس په ټول دین خو عمل نه شو کولی، ځان به په دې باندې خلاص کړي. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا دی چې
چې الله رب العزت د طرفه څه امر وي هغې ته سر په سینه باندې وډاړېدل پکار دي. دا نه دي کول پکار چې څه د زمونږ د زړه خواهشات باندې چلیږو چې کوم موږ ته آسان دین وي پای کې څه مسله راشي یاره چې بس دا منو او دا نه منو، دا فرق په پکې نه کوو. بې ځایه په دین باندې تنقید نه دي کول پکار. یو خبره دا په زړه کې وساتئ چې کوم ځای کې د انسان عقل کار پرېږدي د هغه ځای نه د دین اولنۍ پوړی شروع شي. ځکه دا دین چې دی دا د غیب نه دی، الله نه دی، نه چا الله لیدلی دی، نه نن سبا د زمانې مسلمانانو پیغمبر لیدلی دی، نه یې صحابه لیدلی دي، بلکې که معمولي عملو کې خدای پاک بخي. کوشش دا کوئ چې رب العالمین ته ځان بخښلو کوشش کوئ، الله رب العزت ته ځان نږدې کوئ. دا نه چې ټوله هفته به منځونه نه کوو او ټوله هفته به صحیح ورته دغسې ګډوډ ګرځو. خو یاد ساتئ ما هغه ورځ یو خبره کړې وه چې کوم سړی مونځ نه کوي په توبې سره پورې هغه ته مونځ نه معاف کېږي. هغه ورځ یو کس راغی مونځ یې کولو خیر خبره اوږدې کې ټایم لږ دی. یو کس راغی وایي استاد جي ما نه رکات وشو سجده سهوه مې پرې وکړه. وایي چې په کومه سجده سهوه تا وکړه هغه په وختر کې واجب باندې ته سرته کول چې رکات دې پرېښودو په سجده سهوه چېرته راکړه. فرض مونځ دی په الله د تویلي په ولاړه یو که په ولاړه یې نشي کولی په ناسته یو که په ناسته نشي په کرسۍ کې یو که په کرسۍ کې نه په ملاسته یو که په طرف ودرېږه خو خدای درته معاف کړی نه دی. په حضر کې په سفر کې په هر حال کې ما ته نن بېغمه ګرځو پروا مني. د الله د عبادت مسیح داسې مخ اړولی د الله نه مخ اړولی نن الله ناراضه دی. په ټولو خلکو باندې ازمایش او مصیبت او آفت او ګرانۍ یو لوی مصیبت پرې راکته کړی دی. کم یو سړي ته وګورئ هر سړی پریشانه قرضدار کاروبار ټپ روان دی. ټوټل هر یو سړی نن سبا په لوسس کې روان دی. وجه دا ده چې الله مهر کړی دی. وجه دا ده سحر وختي نه پاڅو الله ته فریاد نه کوو. وجه دا ده نن سبا برکت ختم دی. هم د دې بنیادي خبره هم دا ده الله مهر کړی دی. که چېرې الله ما همیشه دپاره دغه رنګې ناراضه وساتو نو خدای دې نه کړي د دې نه راباندې سخت حالات هم راتلی شي. وما علینا الا البلاغ. صلی الله تعالی علی خیر